معاذ رضی الله عنه دا خبره کوله وی راځه زما سره کینه چې ایمان راوړو یو ګنټه لږ ساعت به کینو او یو به راونیو کله بل به راونیو ته راځو وی لږ ایمان تازه کوو ایمان راوړو. ناسې بعضې خلکو باندې دا ناشنا لګي چې اوس ته یو سړي ته وی راځه وی ایمان به راوړو زه درته کافر ښکارم زه مسلمان نه یم. نه مسلمان یې خو ایمان دې ته وایي چې هغه ستا په زړه کې د ایمان په حرکت کې او په جوش کې او چې ته مسلمان ځان ته وایې ایمان په حرکت کې نه راځي نو دا خو مسلمانی او ایمانداري نه شوه. بعضې خلکو ته چې وي الله دې ته هدایت وکړي ولې زه ګمراه یم دا مونځ کې چې هر وخت وایي چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته هدایت وکړي د نیغې لارې نو دا بیا ولې وایي. نو بعضې خلک داسې چې د دین په مفهوم باندې نه پوهېږي نو دې ته ویلی شي د ایمان زیاتېدل او کمېدل. نو معاذ رضی الله عنه دا خبره کړې وه معاذ بن جبل چې راځه ایمان راوړو نو دې سره ایمان زیاتېږي که نه د علم